د لوی او بخونکي خدای پر سپېڅلي او ډېر زیات مهربان نامه سلامونه جوړ په خیر ستړي مشئ د همیشه بهر افغانستان ډېرو درنو او زیاتو خوږو لیدونکو په دې هیله چې انشاءالله تاسو ټول به ښه اوسئ او ژوند او چارې به مو په خیر وي د یو نوي او تازه ویلاګ سره یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم جلال آباد ښایسته ښار کې یو او دا ځل راغلي یو ډنډ غاړې ته موږ غواړو تاسو لپاره د همدې سیمې څخه یو ښکلی او په زړه پورې ویلاګ ولرو دا چې اختر لپاره هم ورځ تر بلې نو ورځ نږدې کېږي نو ماشاءالله په جلال آباد ښار کې بیروبار د هېوادوالو زیاتېږي نو موږ دا ځل سټارټ د ډنډ غاړې څخه وکړې چېرته چې ګوړه وچه میوه په پراخه کچه باندې خرڅېږي دلته به انشاءالله هېوادوالو سره خبرې اترې هم کوو او تاسو لپاره به د دغه ځای تازه انځورونه هم درښایو چې دلته هېوادوال په کومو کارونو مصروفه دي او ورځنۍ چارې څنګه مخته روانې دي په پیل کې به دې ورور سره وغږېږو چې دوی دلته ګوړه خرڅوي چې فعلا لپاره یې کاروبار څه ډول دی بشر سلامونه ستړی مشې جوړ په خیر وعلیکم السلام وروره ښه یې جوړ ډېره مننه ته ښه انشاءالله صحت دې ښه دی شکر الحمدلله خپله ښه یې خوشحاله اوسه نوم دې راته واخله عبدالقیوم عبدالقیوم ګرمۍ سره څه وضعیت دی بس ښه دی ګزاره کېږي نن موسم انشاءالله کم زره ښه و که نه او ښه نن موسم ښه دا راته ووایه چې ګرمۍ په راتګ سره د ګوړې بازارونه څنګه دي ګوړه خرڅېږي فعلا که نه خرڅېږي ولا ګوړې بازار خو وروره جمي کې هغې او اوس چې دی اوس هم خرڅېږي خو لکه د جمي په شان نه خرڅېږي ګزاره کېږي نه ارزان هم ده که هماغسې قیمت ده اوس هم نه ولا قیمته ده دا ځکه سیزن چې ختم شي بیا ګوړه دې وخت کې ګرانېږي یعنې فعلا څو خرڅېږي چارکه اوس چارک 1.5 سل 140 او مخکې چې وای 160 110 110 سل روپۍ خپله راتلله اختر ته خو ماشاءالله ورځ تر بلې چې دا ورځ نږدې کېږي که نه د اختر سوداوې شروع شوي که نه وخت پکې شته لږه یاره چې ګورې شروع شوي دي نن خو ماشاءالله ډېر ټیټ بازار او خلکو مونږه کته چې خلکو اختر دپاره ګوړې اخیستلې ځکه خوشحاله ناستې ورسره او نن خوشحال یم نن اوله ورځ هم ده خپله څومره وخت کېږي همدغه کاروبار کې دلته یار یو 15 کاله زما کېږي دلته او ډېر وخت کېږي زما ډېر اوس هم دا ګوړه کامې نه راځي او کامې نه راځي کامې که اوس ګوړه ډېره پاروس که نور کلونو کې به دومره نه وه مخکې پېښور نه به ډېره وه د دې ځای ګوړه به هم چا نه اخیستله پوهېدل هم نه او سږکال چې دی دومره ډېره ګوړه ده چې را روان جمې پورې زموږ بس دی ماشاءالله د 15 کالو کې کومې خاطرې سره مخامخ شوی که نه ګرمۍ یخنۍ کې ولا څه خاطرې مونه به دغه خاطرې دي نو به دا دولت هم کله جي کې کله کینو دا څه موده کېږي دا ځایونه وران کړي اوس بې دا دی داسې د اختر د خاطره شاید اختر نه بعد ګوري نو که چېرته به دا ځایونه ښه و بیا پرېږدي ګینې بیا به بېرته جي کړو هغوی څه وایي تاسو لپاره مشخص دی چې درته ټاکلي دی ولا ځایونه ښی خو یاره څوک نه ځي هاخوا ځایونو ته ځکه دغه ګوړه دغې ځای کې خرڅېږي هغه خوا کوڅو کې نه خرڅېږي مونږ لیډو باندې لګولې وه دا یو میاشت دوه میاشت ټول تاوان وله او نه خرڅېده یعنې د کلونو چې دی که نه هغه مشهور ځای دی کلونو د کلونو زما چې 15 کاله کېږي نو دلته خو به د خلکو ډېر کېږي ډېر زیات کېږي د خلکو ډېره مننه خوشحاله اوسئ په وروستیو کې څه پیغام در هېوادوال ته همدا اوس دی ډېری هېوادوال ګوري مختلفو هېوادونو کې ولا بس ټولو ته بس سلامونه ویو نو بس الله دې خوشحاله لري چې هر چېرته یي تاسو سره ډېره مننه خیر رسول مننه الله دې لیدونکو دا نو د ډنډ غاړه ده چېرته چې وچه میوه تر څنګ یې ګوړه خرڅېږي ښه پراخ کچه باندې نو ورور لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د اختر بازارونه هم دې څخه وروسته ګرمېږي ورځ تر بلې پورې دا تاسو وګورئ موږ سره وچې میوې دي تاسو طبعا موږ سره دغه ځایونه کتلي دي په اختریزو خپرونو کې چې دلته اکثره وخت بیروبار ډېر زیات وي اوس هم بیروبار شته دی خو هېوادوال کله مازدیګر ناوخته راځي او کله سهار وختي راځي دې پلو غاړه کې بیا نو مسالې خرڅېږي د کتغ لپاره چې د مسالې دي او مختلفو شکلونو باندې خرڅېږي تاسو موږ سره دغه ساحه وګورئ دلته ټولې دغه کتغونو لپاره مسالې خرڅېږي چې دا ځای هم ډېر زیات مشهوره دی نو په دې هیله چې تاسو د دغه منظورو په کتلو سره د دغه ځای خاطرات بېرته تازه شي رنګارنګ مسالې کتغونو لپاره دا مشهور ځای دی دلته اکثره جوړېږي ډېره زیاتې نو را سره پاتې شئ موږ انشاءالله ورځو مخکې تاسو لپاره نو
مختلف ځایونه نور هم داخلو کوم چې په همدې لاره باندې مخکې راځي او دلته څه خرڅېږي هیوادوال په کومو کارونو مصروفه دي نو انشاءالله ټول تاسو ته دغه ولاګ په جریان کې درښایو تاسو لپاره نو په ژوندۍ بڼه ګرځېږو او دغه صحنه تاسو ته درښایو دلته نو دغه کالي خرڅېږي یو څه په ارزانه بیه باندې چې هیوادوال کولی شي چې هغوی اقتصادي وضعیت کمزوری د دې څخه دا کالي هم ترلاسه کړي البته تیار ګنډلي کالي دي په ارزانه قیمت باندې السلام علیکم سړی مشي سلام وروره ښې جوړې خیرات لږ ودرېږه که مهرباني وکړه ښه انشاءالله شکر ده الحمدلله صحت دې څنګه دی الله فضل الله رحمت ګرمۍ سره څه وضعیت دی والله ښه ده ګزاره کوي فی الحال ماشاءالله ترپل خو د ښه د ګزاره کوي لګولی یم ده نوم دې راته واخله نوم مې ندیم د نغمان اوسېدونکی یم ښه ندیم جان خپله څومره وخت کېږي دا کالي خرڅېدل یاره داسې یو 15 کاله کېږي دا کالي تاسو خپله کور کې ګنډئ که نه استعمال نه شوي دا استعمال کالی دي افغانستان استعمال نه د افغانستان دي تاسو دا به اکثر کوم ځای کې اخلی دا دغه په دغه خلک کراچیګانو په دې کورو خوا کې ګردي ګنډه پلاستیکي لوښي خرڅوي د هغې دوالته علي موږ هغې دونه اخلو بیا تاسو ته یوه جوړه په څو باندې راځي موږ ته یو جوړه راځي 100 یو نیم سل یو سل شل دغه شوخه راځي موږ ته دې کیفیتونه څنګه دي ښه دي ګزاره کوي د غربي جوړې د خلک یاغلي مجبور یې که نه مثلا هیوادوال چې پیسې نه لري که نه او بالکل وسه نه کېږي راځي او هغې ته ډېره ښه راځي دې کې بیا رقم کالي شته ژمي لپاره ژمي اوړي هر څه شته بالکل څه فکر کوي دا مثلا څوک واخلي که نه څومره دوام کوي ورته یار رس کارو کې 15 میاشتې 4 میاشتې کار کوي ورته ښه صحیح ورته ښه صحیح ټیټ یعنې که د اوړي سیزن د اوړي پاسوي او بالکل که د ژمي د ژمي پاسوي او ښه خبره ده که نه او بالکل دې ورځو کې تاسو مزدورانې څنګه د اختر لپاره والله ښه د ګزاره کوي او ښه دي شوي دي بالحال او شکر څومره وخت کېږي دا کاروبار کوي یار 15 کاله کېږي نه شوخه ساعت پکې تېر دی والله شکر ده الحمدلله کومه خوږه جالبه خاطره شته سره چې دی وایي نه ولا خاطر نه بیخي خاطر د چروالې نه لوري در پدرې کلیو تاسو نه پرې دي ځکه نوم پری دي نه تاسو خو چې بیخي اوس خدا چروالو اجازه کړې د پرې غوسه دی اختر لپاره اختر لپاره زه ان شاء الله چې دا سیزن پاس کې بیا الله مهربان الله مهربان به شکر کور وته ډیره مننه خو څه پیغام نه لري روسي کې خوشاله اوسئ پوره باد لیدونکو را سره اوسئ دا د هیوادوال خبرې وي کوم چې دلته کالي خرڅوي ورځو د نورو هیوادوالو سره غږېږو کوم چې په همدې راسته کې کاروبارونه کوي او دغه راسته ده چې اختر ورځو کې د بیروبار ډېر زیات بیا هم ستړي مشایخ راغله درنو لیدونکو نو بالاخره راغلو د سبلک کوڅې ته چېرته چې سبلکې خرڅېږي تاسو ته بهتره معلومات چې دا هم یو مشهوره کوڅه ده چې اکثره پکې سبلکې ډېر زیات خرڅېږي افغانستان هم پکې شته او د نورو هېوادونو هم پکې شته دی دلته هم هېوادوالو سره وغږېږو او کومې سبلکې چې دلته خرڅېږي انشاءالله تاسو ته به در وښیو چې فعلا لپاره د دوی بازارونه څه ډول دي تاسو د دوکان سره وګورئ چې دلته ماشاءالله ډېر زیات بیروبار وي او دې کوڅه کې هم اکثره چې دی نو سپلکې خرڅېږي افغاني سپلکې تر څنګ د نورو هېوادونو سپلکې هم پکې شته دی کوم چې د اوړي لپاره
راغلي دي څنګه یې وروره راشه که دوه خبرې وکړو السلام علیکم ستړی مه شئ وعلیکم السلام ښه انشاءالله شکر صحت دې ښه دی الحمدلله شپې ورځې بخیر دی شکر ګرمۍ سره هم جوړې ولا خو بس ګرمي ډېره مننه نوم دې راته واخله سید الرحمن سید رحمان د کومې ولسوالۍ اوسېدونکی اصلي هم ضرورات روداد وي فعلا لپاره چې د اختر ورځ ته بل نږدې کېږي بازارونه څنګه دي اوس ولا بس اداره خالین که څه هم ستاسو بازارونه خو چې دي که نه د اوړي لپاره به فکر کوم ځکه څپلکې دي که نه او جمع کی بوټان اور کی پیسہ یعنې دې څپلکو کې اوس شی تاسو نه خرڅېږي افغانستان دي که نه ټول چینایي پکې دي نه اوس ټول نام د افغانستان مال د افغانستان د کیفیتونه څنګه دي څپلکو کوم ښه دي که نه دي اوس کښې به و ډیر کښې کابل کې جوړېږي که ننګرهار کې جوړېږي نه کابل کې کابل کې جوړېږي تاسو به څو راځي تاسو بېرته څو خرڅوئ بیا بس داسې مختلف ریټونه 10 روپۍ مزدوري ده 10 روپۍ مزدوري او 15 شل په تاسو 15 بیا واره کوي که نه ته خو دوکان کرام ده که نه برق بیل هم دی خپل مسله مو خو بس یوه جوړه خو نه که نه اوس بس نه اکثره د نورو ولسوالیو د دوکانداران راځي تاسو نه اخلي او بیا همدا پوشي دننه مارکیټونه هغه بیا حسابي پرشون تاسو به کله خپل دغه مالونه خلاص شي همدلته خلک نه کابل ته ځئ نه موږ خو دلته دکانداران نه دوکانداران نه خلک یعنې مخکې چې هغه سهولتونه په ننګرهار کې نه اوس شته دلته که نه نه و ډېر د پروسې نه کارخانې او نه و ډېر ښه شوي دي مخکې ډېر دغه نه اوس ډېر سهولت دی خپله څومره وخت کېږي دلته دا کاروبار کوي ته خپله ما یو 3 کال وکړي 3 کاله یعنې نوی راغلی نوی بلکل بل شوی څپلکو کې نه او بیا هر څه باندې کوی هټېټ خوشحاله اوس ډېره مننه وروستی پیغام کې څه لري هېوادوالو ته همدا اوس چې دې ګوري بس هېوادوال همدا پیغام دی چې خپل کاروبار وکړي همدې هیله ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور آباد شي نو مخامخ چې دا کوڅه بیا لاړه شوې ده نو مستقیما وځي د افغانستان واټ په طرف باندې او ښي لاس ته چې یوه بله کوڅه بیا لاړه شوې ده بیا ځي د قالینو کوڅې ته چې دا هم یوه مشهوره کوڅه ده چې قالینې فرشونه او مختلف شیان پکې خرڅېږي تاسو په دې تازه صورتحال هم در وښیي تاسو کولی شئ موږ سره وګورئ دا دلته نو اکثره چې دی قالین او فرشونه خرڅېږي ډېر زیات بیا هم ستړي مه شئ ښه راغلاست درنو او زیاتو خوږو لیدونکو همدغې څپلکه کوڅه کې یو دلته د یو بل روډ څنګ ته راغلم دا هم ماشاءالله په تخ باندې چې د څپلۍ لګولې دي هم پکې افغاني شته هم پکې د نورو هېوادونو شته دی به واورو السلام علیکم ستړی مه شئ وعلیکم السلام وروره ښې جوړې په خیر خیرت ده ګراني ده ډېره زیاته مننه ته ښه انشاءالله صحت دې ښه دی الحمدلله روه شکر ده خوشحاله ګرمۍ سره څه وضعیت دی انشاءالله چې ښه ده ګرمي انشاءالله چې ډېره نن موسم ښه ګزاره یې کوله انشاءالله ډېر ښایسته موسم و پوره نوم دې څه دی رحمت ولي رحمت ولي د ننګرهار یې او ننګرهار د چپلیار ولسوالۍ چپلیار ولسوالۍ فعلا لپاره خو ماشاءالله د اوړي موسم دی او دې بازار به ګرم وي چپلکو سیزن دی او ښه ښایسته چپلکو بازار پلاستیکي چپلکې دی هر سړی له غریبان هم ټول خلک راځي هم دا پلاستیکي چپلکې دي یعنې ستاسو دا بازار به چې دی که نه د ژمي په پرتله اوړي کې به ښه وي که نه انشاءالله چې ښه دی مخکې نه ښه دی ځکه نوي مهاجر هم راغلی دی خیر نو سیزن مخکې نه ښه دی انشاءالله دې څخه وروسته خو د اختر بازار هم شروع کېږي که نه ماشومانو لپاره اختر بازار شروع شوی وروره وداسې وی چې خلک راځي که نه د اخترو مخکې نه دا بازار راګرم شوی او پلاستیکي چپلکې ماشاءالله مخکې نه ډېره خرڅېږي یعنې فعلا لپاره د کومو ولسوالیو خلک دلته راځي ټول ولسوالۍ نه راځي بازارونه لوی شوي دي که نه هر ځي خپل بازارونه دي او ښار خو هر ځي نه راځي هر ولسوالۍ نه راځي اوس خو ماشاءالله د افغاني څپلکو د کیفیتونه مې ورڅخه شوي دي ته خپله پکې څه وایې هېوادوال باید څه وکړي اوس خو الحمدلله ټول د افغانستان خپل تولید دی
ډېر تولید افغانستان ډېر کم د ایران او پاکستان نه راځي، ټول افغانستان مال دی او ورځ په ورځ ماشاءالله ښه کېږي. کله چې د هېوادواله ځکه مې واخلي افغاني اخلي که افغاني اخلي افغاني، بعض یو نیم کم پکې پاکستاني ول، ټول افغاني دي. ستاسو په نظر چې ښه سړی وساتي که نه ورسره ګزاره وکړي یو سبله کې به څومره ښه کار کوي؟ درې څلور میاشتې افغاني ښه خسته کار کوي، شپږ میاشتې څلور میاشتې او ښه چپلکه چوالي اصلي افغاني څلور میاشتې څو پورې راځي بیا؟ یاره جي قیمت یو 100 او 10 روپۍ دی، نور 100 روپۍ هم ریټ دی، یعنې ښه کیفیت والا ښه کیفیت والا او بدل یې 10 روپۍ مرګ 50 مرګ په هغه د کار نه او 500 او 900 والا ښه خسته پاکستاني د کار اوس نه دی هغه وخت. دا اوس خپله همدلته جوړېږي کابل کې جوړېږي؟ ټول کابل کې، هرات کې، مزار کې، دې خپل ملکونو کې جوړېږي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. روسیه پیغام کې څه لري هېوادوالو ته هم دا اوس چې هېوادوالو ته دا د حکومت خوانه چې بس کارونه پیدا شي، د نوي مهاجر هم راغلي که نه، نو چې کارونه ټولو ته پیدا شي، ښه خبره، کارخانې جوړ شي، خلک پکې مصروف شي. همدې هیله. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. دا په امان. لیدونکو را سره اوسئ، زموږ خپرونه دوام لري. نو ورځو به مخامخ کوڅې ته ولاړ شو، کومه چې د رنګریزان کوڅه ورته وایي او د انګران کوڅه ورته وایي. تاسو لپاره د هغې کوڅې تازه صورتحال هم راخلو چې هلته هېوادوال په کوم کارونه مصروفه دي، څه کوي، هغه هم تاسو در وښیو. پیل کړو تاسو دا یو بل ډېر جالب او ناشنا ځای در وښیم چې دلته نکریزې خرڅېږي. لیدونکو دا ځای نو ډېر یو مشهور ځای دی چې په ځای د جومات مخه ده او دلته نکریزې خرڅېږي، د وطن نکریزې خرڅېږي او د نورو هېوادونو هم خرڅېږي او اکثره بیا اختریزو ورځو کې دلته بیروبار ډېر زیات دي او مختلف نوع نکریزې دلته خرڅېږي او دا ماشاءالله ډېر زیات مشهور ځای دی. دلته بیا ورور سره خبرې وکړو چې دوی څه وایي فلان لپاره د خپلو کارونو لپاره او کارونه څنګه دي. وروره سلامونه، ستړی مه شې، جوړ په خیر. وروره ستړی مه شې، جوړ یې ښه یې څه د ښه ده، په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه. تاسو ښه انشاءالله صحت هم ښه دی؟ شکر، مننه وروره، کور د ودان خیر اوسي. څنګه ګرمۍ سره؟ بس وروره تېرېږي د الله پاک فضل ده، مخته یې ورسره وروره. اودر هم سختې ګرمیانې تېرې کړي د اوس ښه شوي ورسره مخته یې. تر اوسه پورې خو انشاءالله موسم ښه دی، ګزاره کوي؟ انشاءالله ډېر ښایسته موسم ده وروره. تر اوسه پورې په روز کاله دا وخت ډېره ګرمي وله او اوس انشاءالله ډېر ښایسته موسم ده تر اوسه. پوره نوم څه دی؟ شاهد الله. ننګرهار اصلي؟ د ننګرهار یو. خپله څومره وخت کېږي دغه جومات سره چې نکریزې خرڅوي؟ یاره وروره که درته وایم په همدومره عمر سره تقریبا 10 کاله مې کېږي چې همدغه ځای کې نکریزې خرڅوم. 10 کاله؟ 10 کاله ماشاءالله. وړوکي همدغه ځای کې ښار کې رالوی شولو. فعلا لپاره چې د نکریزو بازار څنګه دی اوس وخت نه مخه مرسته لپاره شروع کېږي؟ همداسې ده. نو شکر ده وروره، هغه دومره کېږي ورور مې چې زمونږ اړتیا پې پوره کېږي. شکر ده وروره، هغه پخوانی بازارونه نشته د نکریزو، خو بیا هم شکر ده ځکه د پاکستان لارو سره نکریزو باندې لږ اغېزه ولیدلی ده، ځکه پاکټي نکریزه ټوله پاکستان راتلله. نو شکر ده وروره، فضل د خدای د هغه موږ ضرورت پرې رفع کېږي. ډېر شکر دی. او دا نورې نکریزې مثلا دا د بوجۍ کچولې دي که نه، دا وطني نکریزې ورته وایي، دا کوم ځای کې پیدا کېږي؟ دا لالپوره کې پیدا کېږي وروره. دغه پاڼې نکریزې دي، دا بیا میده دي، دا بیا د وطن نکریزې دي وروره. او دا شکر چې دغه پیدا کېږي په وطن کې، دا بیا د وطن نکریزې دي. دا دې کومه ونه یې که بوټی ده څه حساب؟ نه بوټی ده، دا کشمالي بوټی خو به دې لیدلی، دغسې بوټی کېږي وروره. بیا د اوبو سره د بسته بوټی د ځمکې نه حاصل کېږي، بیا وچېږي او ټکول کېږي، نکریزې ترې راځي. اور دا به څو خرڅوي بیا وطنۍ؟ بس دا مختلفه ده وروره. د بازار کار خو تا ته معلوم ده چې سړی دی په څو کې ایثار کړ، خو کیلو 100 او 120 دغه نرخونه دي وروره. فکر کوم چا چې ویښتان سپین شوي که نه هغې دپاره دا وښیي که وطنۍ؟ یعنې یو ویښتو ته نه پکارېږي وروره. وطنۍ نکریزې ډېر شیانو ته خلک وړي، د سر تپ لپاره وړي، په پوندو ږدي، د لاسو لپاره وروره، سر کېدو لپاره. وطنۍ نکریزې ډېرو شیانو ته ګټه رسوي. اکثره به د اطراف خلک زیات وړي بیا؟ همداسې ده، د اطراف خلک دغه شی بیا ډېر زیات وړي. د ښار خلکو یو پاکټ ویسي وروره، همدغه ورته کافي ده. او د اطراف خلک ټول بیا دا شی وړي وروره، ټول هم دا پاڼې او میده نکریزې وړي. ډېره مننه، خوشحاله او سلامت اوسئ. که په روسیه کې څه پیغام لري خپلو هېوادوالو ته هم دا اوس چې ګوري؟ بس دغه مې پیغام ده وروره چې هر سړی باید خپل کار وکړي، خپل روزګار وکړي، بېګاره ګرځېدو نه چې شی نه جوړېږي. کمې که ډېرې په دې د وروره شرم نه کوي چې دا کار خرابه ده، دا ښه ده. خپل کار دې وکړي، یو مړې روزي دې خپل کور ته برابره کړي. دغه پیغام ده. ډېره مننه، خوشحاله او سلامت. خوشحاله اوسئ وروره، کامیاب اوسئ. مننه. خوشحاله اوسئ. لیدونکو دا نو د بجازۍ د جومات مخه وه چېرته چې نکریزې خرڅېدلې، دا مشهور ځای دی. او دې خوا نو بیا د جغلجي مارکیټ دی چېرته چې رختونه خرڅېږي، واسکټونه خرڅېږي، تیار او ګنډل شوي، تر څنګ یې خیاطان هم دلته شته دی. تاسو به هم دا ځای کتلی وي له موږ سره په مختلفو خپرونو کې چې اکثره په اخترونو کې
دلته بیروبار زیات وي. دلته نو ماشومانو لپاره او لویانو لپاره کالي دریشي مختلف شیان خرڅېږي. تاسو ته به نو ځینې جنسونه در وښیو چې اختر لپاره راغلي دي، البته په غاړو کې او نورو شیانو کې. بیا هم ستړي مه شئ، ښه راغلاست درنو او زیاتو ښه لیدونکو. حاجي غلجي مارکېټ کې یو دلته راغلي یو دوکان ته ارجمن فرمان یخن فروشي. نو دا اکثره نو د ایراتۍ او کندهارۍ غاړې خرڅوي. راځئ چې وګورو چې اختر لپاره څه راغلي دي او څه دوی خرڅوي. انشاءالله ورسره غږېږو. وروره سلامونه، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام. خیر او خیر ډېره زیاته مننه. تاسو ښه انشاءالله صحت په خیر؟ انشاءالله اوس الحمدلله. ډېره مننه. نوم دې راته واخله. نوم مې تصل شاکر دی. شاکر رضا صاحب دکان دې خپل دی؟ او الحمدلله خپل دی. څومره وخت کېږي خپله دغه مارکېټ کې دکانداري کوي؟ یو 8 کاله کېږي. ماشاءالله. یوازې همدغه یخنونه خرڅوي که نه نور اختونه هم شته؟ زمونږ ټول کار یخنونو سره دی او بیرون دوکانونه هم لرو، دلته هم لرو. دغه اوس یخن ووایو که ورته غاړې ووایو؟ اوس دواړه او پښتو کې ورته غاړې وایي که نه؟ او پښتو کې ورته غاړې وایي، څوک ورته یخن وایي، څوک ورته ګلدوزي وایي. دا اوس کندهاري غاړې دي که ایراتۍ غاړې دي؟ دا موږ خپله په مزار کې کاروبار کوو. مزار کې ماشینونه لګېدلي، هغې ځای کې جوړول ته راوړو او همدا خرڅوو. یعنې د اختر لپاره چې د اختر سیزن هم تازه شروع شوی دی که نه، تاسو سره کوم یو ښه وځي مثلا چې اوس راغلي موږ سره دغه نوي لاسي کار یخنونه راغلي ډېر ښه وځي. موږ سره ډېر خلک یې غواړي او موږ تاسو ته یو څو انې پکې هم ښیو. مهرباني یو دوه که راوښیي تر څو موږ سره لیدونکي وګوري. صحیح ده؟ سمه ده، ولې نه. مهرباني وکړه. او تاسو ته به درنو لیدونکو یو دوه یخنونه وښیو، البته غاړې چې موږ ورته پښتو کې غاړې وایو او فارسي کې ورته یخنونه وایي. او تاسو ته به دوه جنسونه در وښیو چې اختر لپاره راغلي دي او بازار یې ورته یو څه ښه دی. نو تاسو بیا کولی شئ حاجي غلجي مارکېټ کې د همدې دوکان څخه ترلاسه کړئ. تاسو موږ مخکې پنځور کې دا دوی بورډ وښودلو، دا نو بالکل نوی جنس دی چې ماشاءالله ډېر ښایسته ښکاري. دا لاسي دی اوس؟ او دې بغلونو کې لاسي کار شوی دی او رنګونه پکې ډېر دي. ماشاءالله. دې قیمت څو دی وروره؟ دې قیمت د یو ساعت لپاره تقریبا د 800 افغانۍ. که څوک دا خپرونه وګوري که نه تا ته سکرین شاټ راوړي بیا به څه کوې ورسره؟ دا به 100 روپۍ تخفیف وي. څو 800؟ 800 دې قیمت 1200 دی، بازار لپاره 800. دا بالکل نهایي ریټ دی. دې کې به نور رنګونه شته ورسره؟ رنګونه یې پکې ډېر دي، یو 30 رنګه لري. 30 رنګه لري. تاسو کولی شئ هېوادوالو چې ننګرهار کې اوسېږئ کولی شئ دا یخن همدې دوکان څخه ترلاسه کړئ. 800 افغانۍ تاسو لپاره نو وروستی قیمت دی. دا نور لستوڼي دي چې دا ماشاءالله ټول پلاستیک کار باندې جوړ شوي دي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. وروستی پیغام د څه دی؟ اوس وروستی پیغام همدا دی هېوادوالو ته چې راشي او ښکلې ښکلې جوړې او ځانه جوړې موږ ورته په ښه قیمت او ښه کیفیت سره ورکوو. او زمونږ ادرس ورته معلوم دی، ننګرهار کې هر وخت راتللی شي. ننګرهار حاجي غلجي پلازا، حاجي غلجي مارکېټ دی، 133 نمبر دوکان دی. بیا هم مننه، خوشحاله خیر اوسئ. کور ودان. لیدونکو را سره پاتې شئ. زموږ ولاګ جریان لري، ورځو په همدې برخه کې نور دوکاندارانو سره هم خبرې اترې کوو، البته په کوڅه کې چې هغوی څه وایي. بیا هم ستړي مه شئ. ښه راغلاست درنو لیدونکو. زموږ ولاګ جریان لري، دا نو د سپلک کوڅې مخامخ کوڅه ده، کوم چې د جاران کوڅې ته هم وتلې ده. هلته ماشاءالله اکثره بیروبار زیات دي. اپل بیا جاران دي او هغوی هلته چړې، لورونه او مختلفه شیان چې ضروري دي هلته یې خرڅوي. نو ښه خبر دغه ده چې په ټول ښار کې شروالې ماشاءالله فعالیتونه شروع کړي دي او اکثره دغه لښتي سپړلي او دا ستر نه تازه جوړوي. دا نو ډېر یو خبره ده. تر څو دغه ویلېج په آینده کې بندېږي په بارانونو کې بېرته خلاص شي. نو ورځو دلته هم یو څو هېوادوالو سره خبرې وکړو چې هغوی څه وایي.
اختر لپاره سیزونونه څنګه شوي کارونه څنګه دي دې کوڅه کې هم اکثره وخت بیروبار زیات وي. سلام، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. په خیر راغلی. تاسو ته او ستاسو ټول لیدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه. ښه انشاءالله صحت دې ښه دی؟ الحمدلله. خوشحاله اوسئ. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. نوم دې راته واخله تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. زما نوم امیدالله نوري او د ننګرهار یم. خپله ننګرهار کې اوسېږم او دغلته مې وړوکی دوکان دی. نوري صاحب دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي خپله دغه مارکېټ کې چې د خیاطي کوې ده؟ زما خپله د خیاطۍ خو تقریبا 9 کاله کېږي او دې مارکېټ کې مې 15 کاله کېږي. ماشاءالله. یعنې څومره وخت کېږي استاد شوی خپله مکمل؟ بس داسې یو 2.5 کالو کې مې کار زده کړی، بیا یو څه کاریګري مې وکړه او 15 کاله مې د دوکاندارۍ کېږي. 15 کاله دوکاندارۍ کېږي؟ بلکل 15 کاله مې دا راته ووایه چې فعلا لپاره تا سره څومره شاګردان د کار زمینه بره ده؟ ما سره نو 2 کاریګرې دي او هر یو سره خپل شاګرد دي. تقریبا ورځې 38 جوړې وځي. 38 جوړې؟ ماشاءالله. روزمره بره مې کارخانه ده او بره ناست دي او روزمره 38 جوړې وځي او ډېر به کاټن راځي دې ورځې. ګرمي ډېر دی هغې لخوا. یعنې دغه لوی اختر کې چې دی که نه ګرمي زیاته ده، اکثره کشف کې د کاټن زیات دی. واقعیت خبرې ډېر زیات کاټن راځي. تقریبا 38 جوړو کې نو داسې فکر وکړه چې 23 پورې کاټن یې نور ساده وي. اختر ته هم ورځ تر بلې چې د ورځې کمیږي. تاسو نورې جوړې ما خلک که نه بندې کړي هم دي؟ او یو نیم داسې جوړې اخلو، خپل تعداد د ګورو، بیا جوړې شمارو. که مثلا جوړې بیا نه وته تر عرفې ورځو پورې بیا نه اخلو. اوس نو داسې فکر وکړه یو 10-15 جوړې نور اخلو، د 10 ورځو پورې نور بیا بنده وو. یعنې تاسو خپل ټارګېټ د ورځې څو جوړې دي؟ 38 جوړې. ډېرې نه دي؟ بس شکر دی. ډېر خو دي هلته کارګران هم 2 کسې دي. هر یو چې دی بعضې 15 ګنډي، بعضې 6 ګنډي، بعضې 8 ګنډي. هغوی ته هم پیسې ورکوئ بیا؟ هو، جوړې په سر یو 180 روپۍ ورکوو او هر څه په ما دي. تار توکما بکرم ورس. تاسو دا جوړې ګنډئ مثلا کاټن تر څنګ نور ډیزاینونه وي؟ مثلا اوس خو دغه مختلف سټایلونه دي که نه، دغه غاړې دي رقم ته که نه کار پکې زیات کېږي لاسي. هغه څو باندې ګنډئ او د ساده جوړې څو باندې ګنډئ؟ هغه وروره نو کار پورې لاسي کار چې هغه نو کار که پکې ډېرې پیسې ته نه اخلو. که ساده جوړې بیا هماغه نامه نو 1500 روپۍ دی. نو موږ خیر اوس خلکو اقتصاد لږ ضعیف دی نو 950 روپۍ اخلو. 950 او که کاټن یې 1500. یعنې تاسو ډسکاونټ د نور بازار څخه 500 افغانۍ شته هر چا لپاره؟ او واقعیت خبرې او نور نه ډسکاونټ هم کوو او کار هم ښه کار کوو. بکرومونه د ډبل خاص ټنفور اصلي بکروم ورته کوو. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. په وروستۍ کې څه پیغام لرئ هېوادوالو ته هم دا اوس چې دې ګوري؟ بس پیغام مې دوستانو ته او خپلوانو ته هم دا دی چې هېڅ وخت داسې مه وایي چې کار نشته. کوشش وکړي چې یو کار کې ځان مصروف وکړي. بېزګاري نه څه شی نه جوړېږي او کوشش دې وکړي خپل درسونو ته ادامه ورکړي او د مشرانو احترام دې وکړي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو بالاخره رسېږو د ګران کوڅې ته. دا چې لوی اختر چې د قربانۍ اختر دی نو سر له اوس څخه دوی هم ورته هغه تیاري او آمادګي نیولې ده. دلته نو اکثره ډېر شیان پکارېږي چې یو د هغوی څخه چړې یا چاقوګان دي کوم چې قربانۍ کې د څارویو د ذبح کولو لپاره پکارېږي. نو یو استاد سره به خبرې وکړو چې فعلا لپاره دوی څه وایي او بازارونو په اړه باندې دوی څه نظر لري. سیزن شروع شوی که نه شروع شوی؟ نو انشاءالله ورته راګېږو.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه مې استاد خیر؟ خیر سمانه څنګه؟ صحت دې څنګه دی ان شاء الله؟ شکر دی په الحمدلله. ورځ بخیر دی. خیر سمانه. ډیره مننه. نوم دې راته واخله. نوم مې رومال برات زاده دی. برات زاده؟ رومال مې نوم دی برات زاده په خلک دی. څنګه یې؟ شکر دی الحمدلله. څومره وخت کېږي خپله دغه کوڅه کې استادي کوي؟ یاره 11 کاله کېږي. 11 کاله کېږي. ماشاءالله دغه لوی اختر چې قرباني اختر دی دا به ستاسو فکر کوم خاص سیزن هم کنه؟ ماشاءالله سیزن یې بس کارونه شروع شوي اوس نه؟ شروع شوی ماشاءالله الحمدلله. تاسو سره اوس څه خرڅېږي؟ د کور چړې خرڅېږي که نه نوې خرڅېږي؟ حلالۍ چړې هم دي، پوستکي چړې دي، تبرګي دي، ساتلونه دي، هر څه شته انشاءالله. سږ کال ارزان دي قیمت دي دا شیانو؟ لږ ګران دي، دونه ګران هم نه دي نه. لکه څه وجه چې ګران شوي سږ کال یې؟ خو دا ځینې مالونه شو پېښور نه راتله که نه اوس لارې بندې دي په دې خاطر لږ ګران دي. لکه داسې مثلا تاسو دا چړې جوړوئ که نه مثلا دا نور تبرګي جوړوئ دا څه نه جوړېږي اکثره؟ دا تبرګي چې دي اکسل نه جوړېږي اکسل نه جوړېږي او دا چړې ښې چړې کمانې نه جوړېږي. څنګه دغه لږ کارو کې جوړول ده دا اوس اوس څه جوړېږي خپله؟ دا استاد کارتمال جوړی په دې چړې تېرې کېږي او دا خپله چړو استاد هم دی. چړې استاد دی. تقریبا د یوه چړه څومره وخت کې جوړېږي بیا؟ یاره ورځ 20 دانې جوړېږي کماني چړې. دا یو ورور دی که نه؟ دا مې استاد دی. استاد دی یعنې ته ورسره کار کوې؟ زما دوکان دا بل دی خو دې شاګرد تېر شوی یم. دا ډېر سخته نه وي بیا؟ استاد څنګه خوا کې دوکان جوړ کړی دی؟ بیا مې استاد دی. داسې خو نه کېږي چې کله کله د ګاټ ته ځان تاو کړي؟ نه نه داسې نه کېږي. هر څونه چې دا بیا مې مونږ استاد دی. ډېره مننه خوشحاله اوسې کور آباد. وروسته کې ته پیغام لرې هېوادوال ته همدا اوس یې ګوري. هېوادوال ته دا پیغام دی چې خپل وخت بې ځایه تېر نه کړي. وخت لري تعلیم دی چې تعلیم سره یو کسب هم وکړي کار هم وکړي. دا ډېره ښه خبره ده. اختر هم را روان دی کور ته مخکې نه مبارکي وایي. ټول هېوادوال ته اختر مبارک وي مخکې د مخکې نه. ډېره مننه خوشحاله سلامت اوسې کور آباد. نو ډېره زیاته مننه درنو او زیاتو خوږو لیدونکو چې د ولاګ د پیل څخه تر پایه پورې زموږ ملتیا مو وکړه. دغه و زموږ ځانګړی ښکلی ولاګ په جلال آباد ښار کې د جنګاړي څخه د آهنګرانو د کوڅې پورې. نو د اختر لپاره هم آمادګیانې شروع شوي دي. د ټولو ځایونو ډنډغاړې تفریقو د کوڅې تر څنګ یې مجازي د جومات د مخې او د دغې آهنګرانو د کوڅې تاسو صورتحال تاسو له موږ سره په دغه ښکلي ولاګ کې ولیدو. تر یو بل دغسې ښکلي او په زړه پورې ولاګ سره زه بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. ما ته اجازه راکړئ تر بیا لیدو ښې چارې لوی الله مو همیشه بهار پروډکشن ستاسو د اعلاناتو باوري ادرس. خپل تجارت ته وده ورکړئ او بریا حاصل کړئ. د تماس شمېره 00250 15